که یو څوک درته ووایي چې جنت د تل لپاره ده مګر جهنم د تل لپاره نه ده، څه احساس به ولري یا په دې اړوند څه فکر وکوي؟ په اهل تشیع کې نه بلکې زموږ او ستاسې په سني علماو کې داسې علما شته چې د هغوی عقیده دا ده چې جنت د تل لپاره ده، ولې جهنم د تل لپاره نه ده. شاید یا ممکن یو ورځ الله جل جلاله یا یو وخت جهنم ختم کړي. لومړی دغه ویډیو کلیپ وګورئ. دغه بحث انجینر محمد علي میرزا، ډاکټر اسرار احمد او جنجالي سیری جاوید احمد غامدی ترمنځ راپورته شوی. اسلوب है वो तो बिल्कुल यही बता रहा है कि जन्नत और जहन्नम अबदी है. इख्तलाफ जो पाया जाता है वो दोज़ख के केस में है और वो भी कुरान में नहीं है, चंद उलमा की राय है. उसमें टॉप ऑफ लिस्ट सूफियों के इमाम जो मुहियुद्दीन इब्न अरबी हैं और सलफ़ी अहले हदीस वहाबियों के इमाम इब्न तैमिया. हालांकि दोनों बिल्कुल 180 डिग्री अकीदे रखते हैं. इब्न तैमिया तो मुहियुद्दीन इब्न अरबी को मुसलमान भी नहीं समझते. आपस में इनके 200 साल का फर्क है. मुहियुद्दीन इब्न अरबी पहले हैं, इब्न तैमिया बाद में आए. लेकिन इसके बावजूद दोनों का ये नजरिया है कि एक ना एक दिन जहन्नम खत्म कर दी जाएगी. अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा ये है कि जन्नत और दोज़ख दोनों अबदी हैं, हमेशा 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 हमेशा, कोई इख्तिताम नहीं है ना जन्नत. زموږ او ستاسې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جنت او جهنم دواړه د دایم لپاره دي. که څوک جنت ته ځي یا جهنم ته، د تل لپاره به پکې وي. په دې کې دغه عقیده چې جهنم شاید یا ممکن یو وخت ختم سي. په پخوانیو وختونو کې دوه سني علماو درلوده، خو په یاد ولرئ چې دغه دواړو علماو په خپل منځ کې 180 درجې اختلافات درلودل، مګر په دې موضوع کې دواړه په یوه نظر دي. لومړی کس چې د اهل تصوف د طریقې سرلاری شیخ معین الدین ابن عربي و، چې د هغه عقیده دا وه چې جهنم شاید یا ممکن یو ورځ ختم شي. دوهم کس چې دا عقیده یې درلوده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ده. د هغه په عقیده هم جهنم شاید یا ممکن یو ورځ ختم کړی شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه د ابن عربي څخه 200 کاله وروسته تیر شوی، خو د ابن عربي په عقایدو دومره انتقادات لري چې حتی مسلمان یې نه ګڼي. خو ولې؟ په دغه عقیده کې دواړه په یوه نظر دي. که د همدې موضوع خلاصې ته راشو، په اوس وخت کې جاوید غامدي داسې نظر لري چې جهنم شاید یا ممکن یو ورځ ختم کړی شي. البته ډاکټر اسرار احمد هم په دې موضوع کې یو څه نرمي ښیي او په ډیر کلک شکل سره دا نه ردوي، خو یادونه کوي چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جنت او جهنم دواړه د تل لپاره دي. په اوس وخت کې جاوید غامدي او په پخوانیو وختونو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه او معین الدین ابن عربي دا هغه اشخاص دي په سني علماو کې چې د دوی عقیده دا ده چې جهنم شاید یا ممکن یو ورځ ختم کړی شي او جنت به د تل لپاره وي. خو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جنت او جهنم دواړه د تل لپاره دي او ختمېدونکي نه دي.